سلمان مولانا سے عمران خان صفت کو په درس څه وګو د عمران خان صفت کو په درس او دا خبره د جمعیت علماء اسلام دفتر ته رسیدلې څه ما وتوی نه مال د عمران خان د کور ناراضي نه مال د جمعیت په دفتر ناراضي او نه زه چانه یریږم دا څه کنه زه چم پروانه کوم روغه خبرې دا ارچا منم روغه خبره دا ارچا منم روغه خبره سړی کی صفت ته پکار غلط خبره سړی کې ایماندار چې دا خلاف پکې دا غلط دی ذکر پلار دې مشر دې خیر دې تسوي ته یار یم کار غلط دی کار سره کار غلط دی دا سیده سیده خبره دی که وسنګشته کنه سبق شته نو دا دلته خبره ووري بیا بار بل شان دی وی کنه دا څه خوې هغه تقریبا سفیان ثوری رحمت الله علیه خپل شاګرد ته وصیت کړه تاسو مخکې ما ویلو تقریبا سوره انعام په دې آیت مبارکه کې چې وما من دابه فی الارض ولا طائر یطير بجناحيه الا امثالکم په دې ځمکه او په دې هوا کې چې دا څه ګرځي او په ځمکه باندې ګرځي یا ځناور دا ستاسو په شان یو مخلوق دی الله فرمایي په دې کې مې ته ویل یو عالم خپل شاګرد ته وصیت کړی چې ځان د دې ځناور په شان دې مکه دې ځناور په شان دې ځناور په شان دې ځناور په شان ټول وته ویلي اخر کې وته خبره کړی وای ځان خنزیر ما جوړاوه څه خنزیر که په ټوله معاشره کې ګرځي کنه قسم قسم خوراکونه مدته کې دي هغه خپل خوراک نه چې ته ډیران کې چرته د ډک بول ګوري هغه خوري نو د خنزیر په شان ځان ګرځوا ځکه خنزیر وي په پاکو خوراکونو کې ځان لګنده خوراک ګوري په مجلس کې پاکه خبر نن مې وشي هغه نه خوري او یو خبره پکې سي وشي چې طبيعت خلافي اخصص دی خوري دا د خنزیرانو کاری دا د انسانانو کار نه دی دا دا سي دا مې امانت نو دا چاته نه وای چې زه بچته چانه ویریږم یا بسوک چې زما خبره وسینه نه آرام کینی صرف ته یو ذات نه یریږم چې الله جل شانو دی خپل مشرانو خیال ساتو مشران سوچ لګه حکمت پدې کې رضایم ښه دا څه کوا مشران کوي دا غیر لحاظ ساتل پکاري خیال ساتل پکاري په خپل ځای باندې خو یره صرف د چانه پکاري خالص الله جل شانو یاد سات او چې کله انسان داسې جوړ شي کنه د طبيعه په ژوندۍ کې که هر مشکل لازمه ته الله ولاړي الله جل شانو د خیال ساتي ښه صحیح او چې مرګونه سیوا شي نو زموږ د دې خبرونه سیاره نشته عادت شي لکه د افغانانو غونډه افغانان باندې جنگونه ډیر زیات تیر شو کنه په دې کې وسوک په مړ شو کنه په افغانانو کې وې اوف یو راکې وغځو نور به هیڅ نه یو راکې هغه نو شیر ډیر شوی د خیر دی پته پکې نه لګي ډیر ظلم روان دی معاشره کې الله جل شانو دې موږ وساتي ښه نسمې الله جل شانو لومبه سیس بیان کو چې کفر او ایمان نه راوړل دا انسان بدترین زناور ګرځي دویم معاهده ماتول عهد شکنی چا سره وعده کول او بیا ماتول دا د دین خلاف دي الله جل شانو فرمایي دا خلک چې تاسو سره معاهده وکړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د خپل وعده په هر ځل ماتي او دی وعده خلافین نه ځان نه ساتي دا خلک بدترین خلک دي الله جل شانو ورپسې آیت کې دا ذکر کوي الذين او خلک عهدت منهم چې تاسو سره معاهده کړي په دې کې ثم ينقضون عهدهم بیا دي ماتي عهدهم خپل وعده په کل مره په هر ځل وهم لا يتقون دي ځان نه ساتي د وعده خلافین هم لا يتقون ته تمه تقوا ځان ساتلو ته